راځو له خاله ډاټا ټایپس وایو. ډاټا ټایپس څه شی دی او څه لپاره استعمالي؟ ډاټا ټایپس هم یو له هغه موضوعات څخه چې دا موږ سره په هر ډول پروګرامینګ لنګویج کې موجود دی. پروګرامینګ لنګویج چې دی هغه د کنسپټ ټولو تقریبا 99% یو رقم دی. فرق یوازې سینټکس کې د هغو د لیکلو طریقې کوي. نو دلته هم موږ سره ډاټا ټایپس موجود دي په پی ایچ پی کې. لمړی خبره به موږ دا کوو چې ډاټا ټایپس دي څه، ځکه باید موږ یو شی وپېژنو بیا به وروسته استعمالو. نو تاسو ته یو عملي مثال داسې په مخ کې ږدم چې موږ او تاسو هیومن یو، موږ انسانان یو، موږ سره درک شته، موږ پوهیږو. مثال که زه نمبر ګورم نو ماله پته لګي چې دا موږ سره نمبر دی. که چېرته زه اشاره ورسره ګورم نو ماته پته لګي چې دا موږ سره اشاره دار نمبر دی. که زه یو نوم ګورم نو موږ له پته لګي چې دا یو عادي ټکسټ دی. که زه یو دغه ګورم یو عکس ګورم نو موږ له پته لګي چې دا عکس دی. که زه یو ویډیو ګورم نو موږ له پته لګي دا ویډیو ده. نو دا درک مونږ کې شته دی، مونږ دا پوهېدلی شو، یا دا مونږ کې شته دی یا مونږ زده کړي دي، مونږ له پته لګي چې لره نه دا شیان ګورو نو مونږ پېژنو. کمپیوټر خو په دغه شیان نه پوهېږي، کمپیوټر خو یو ماشین دی. کمپیوټر له څه پته لګي چې دا مونږ سره نمبر دی یا دا مونږ سره سټرنګ دی یا دا مونږ سره چې دی بل ډول ډاټا ټایپ دی. نو دې له خاطره چې کمپیوټر پوه شي نو مونږ سره ډاټا ټایپس راځي. څه راځي؟ ډاټا ټایپس راځي. تر څو کمپیوټر په دې پوه شي چې احمد دغه شی لیکلی دا څه شی دی، زه په دې باندې څه شی کولی شم. محمود دغه شی لیکلی دا څه شی دی، زه په دې باندې څه شی کولی شم. نو چې کله پوه شي نو دی به وکولی شي. اوس کمپیوټر څه ضرورت لري چې په دې شیانو پوه شي؟ ضرورت لري. هلته د هر یو کار لپاره ځانته یو اصول دی، یو طرز العمل دی. نمبرونه مونږ کالکولیټ کولی شو، هغه مونږ جمع، تفریق، ضرب، اوریج، پرسنټیج دا کارونه کولی شو. همدې شیانو لپاره استعمالیږي. سټرنګ خو دغه شیانو لپاره نه استعمالیږي. په هغه کې مونږ یو ډاټا لیکو، په هغه کې مونږ یو ډسکرپشن لیکو، په هغه کې مونږ یو نوم لیکو. نو د هر یو ځانته یو کار معلوم دی. نو چې ځانته کار معلوم دی نو باید کمپیوټر پوه شي چې څه شي باندې څه شی وکړي. نو دې له خاطره مونږ سره ډاټا ټایپس راځي. او ډاټا ټایپس ما تاسو ته وایم دغه مونږ سره ډاټا ده. نمبر مونږ سره یو ډاټا ده، سټرنګ مونږ سره یو ډاټا ده، کیریکټر مونږ سره یو ډاټا ده، اشاره دار نمبر مونږ سره یو ډاټا ده. نو په دغه شیان چې کمپیوټر پوهېدل غواړي نو دې لپاره به مونږ ډاټا ټایپس زده کوو. د کمپیوټر ډاټا ټایپس زده کوو. په ټول پروګرامینګ لنګویج کې مونږ سره ډاټا ټایپس شته دي. اوس د کمپیوټر له لحاظه هم باید تاسو پوه شئ ډاټا ټایپ څه ته ویل کېږي. نو دلته هم ما ډېر ساده راخیستی. ډاټا ټایپ څه ته ویل کېږي؟ چې کله مونږ ویریبل اخلو او په هغه کې مونږ کوم ویلیو واچو، همدغه د ډاټا ټایپ ویل کېږي. د همدغه ویلیو ټایپ ته ډاټا ټایپ ویل کېږي. چې کله ته یو ویریبل اخلي په هغه کې یو شی سټور کوي، د همدغه کوم شی چې تاسو سټور کړی د دې چې کوم ویلیو د دې چې کوم قیمت ده د دې چې کوم ټایپ د دې ته ډاټا ټایپ ویل کېږي. مثال ما ویلکم لیکلی، ویلکم چې دا ټکسټ دی کنه، سټرنګ دی کنه، نو دا سټرنګ چې دا یو ډاټا ټایپ دی. نو موږ وایو چې ټایپ اف ویلیو از کالډ ډاټا ټایپ. د ویلیو د دې قیمت چې کوم ډول دی، کوم قسم دی، کوم ټایپ د دې ته چې ویل کېږي ډاټا ټایپ ویل کېږي. اوس راځو ډاټا ټایپس موږ سره په پی ایچ پی کې کوم دي. که چېرته موږ یو ویریبل واخلو په هغه کې موږ په ډبل کوټس کې یو شی سټور کوو نو هغه ته سټرنګ ویل کېږي. ګوره ما وی که چېرته موږ یو ویریبل واخلو په هغه کې په ډبل کوټس کې یو شی سټور کوو. اوس ډبل کوټس کې چې هر څه سټور کوي، که هغه تا سره نمبر وي، که هغه تا سره ټکسټ وي، که هغه تا سره ارې وي، که هغه تا سره ابجیکټ وي، که هغه تا سره نل وي، که هغه انډیفاینډ وي، چې هر څه ته سټور کول غواړي هغه به تا سره سټرنګ وي. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ډاټا ټایپ چې دی دا موږ سره سټرنګ دی. که چېرته زه یو ټکسټ والم، یو ویریبل والم او په هغه کې یو نمبر سټور کړم نو هغه موږ سره چې دی د هغه ډاټا ټایپ موږ سره انټیجر دی. که موږ یو ویریبل واخلو په هغه کې یو نمبر سټور کړو، مثال موږ 215 سټور کړی نو دې ټایپ چې دی د دې ټایپ یا دې ډاټا ټایپ موږ سره انټیجر دی. او همدغه نمبر که بس ډبل کوټس کې لیکم یا سنگل کوټس کې لیکم نو دا به موږ سره بیرته سټرنګ شي. که زه یو ویریبل والم په هغه کې یو اشاره دار نمبر سټور کوم نو دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته فلوټ ویل کېږي. که زه یو ویریبل والم په هغه کې ټرو سټور کوم نو دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته بولین ویل کېږي. او بولین څه وي؟ یو بولین چې د موږ سره ټرو وي او یا به بولین موږ سره فالز وي. ټرو مطلب دا خبره صحیح ده، فالز مطلب دا خبره غلط ده. ژوند کې هم تاسو چې دوه کنډیشنه باندې کار کوئ، تاسو چې هر کار کوئ د هغه لپاره دوه کنډیشنه دي. مثال پوهنتون ته تګ، که زه سبا وخته پاڅېدم پوهنتون ته ځم، که پاڅېدم نه ځم نو که پاڅېدې خبره ټرو شوه، که پانڅېدې خبره فالز شوه. نو پروګرامینګ کې ټول همدغه کنسپټ چلیږي. بلکې چې موږ یو ویریبل واخلو په یو ځای چې دی 3 ویلیوز پکې ور سټور کړو نو دې ته ارې ویل کېږي. دا به موږ له خیره مخکې کلاسونو کې وایو. بدل دونه فکر وکړه که چې موږ یو ویریبل واخلو په هغه کې ملټیپل ویلیوز سټور کړو نو دې ته ارې ویل کېږي. او که چې موږ یو ویریبل واخلو په هغه کې موږ ولیکو چې نیو او بیا مای کلاس ولیکو یا د کلاس یو نوم ولیکو قوسونه واچو نو دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ابجیکټ ویل کېږي.
دا به هم تاسو اډوانس کلاسونو کې لاره سره بیا په دغه شان به تاسو پوهیږئ چې ابجیکټ څه ته ویل کیږي ارې څه ته ویل کیږي او څنګه استعمالېږي او که چېرته زه یو ویریبل واخلم په هغه کې نل سټور کړم نو دا څه شو دې ته بیا ویل کیږي نل د دې ډاټا ټایپ چې دا موږ سره نل دی نو دا موږ سره چې دا موږ سره ټول ډاټا ټایپس دي او موږ سره په پی ایچ پی کې یو فنکشن راځي د وار ډمپ په نوم باندې او وار ډمپ ته د هر څه ډاټا ټایپ خې چې دا موږ سره څه شی دی د دې ډاټا ټایپ څه شی دی او څه لپاره استعمالېږي نو اوس به څه کوو اوس به لوزو خل ایډیټر ته او دا کوم ډاټا ټایپس چې مونږ وی دا به یو ګورو په دې باندې به مونږه پریکټیس کوو نو زه راځم یو ویریبل اخلم مثال د خبرې x می یو ویریبل واخلو په دې کې ما سٹور کو چې احمد چې د مونږ سره مونږ یو ویریبل ډیکلیئر کو پاګه کې مو ویلیو واچو دا مونږ سره انیشلایز شو اوس کله دا پرنٹ کول غواړم نو ځلی کوم چې شکا ایکو کا x کو نو مونږ سره بچي پرنٹ شي احمد به پرنٹ شي کله دې ډاټا ټایپ کتل غواړم نو زبر کوم war underscore dump په دې کې به خپل دا ویریبل کوم چې هغه موږ سره x دی نو دا به اوس موږ د سوي سفری لوډ کا دلته به راشي مې د ویریبل ته به بیا رو لګوم دا وکړم سفری لوډ کوم دا بیا به ډبل کوم او که څه هم دې اکو ته ضرورت نه لرم اکو به خیر کومرس موږ ته خي نو دا ګوره دا موږ ته سوي دا وځ دا موږ سره سټرنګ دی څو کریکټر دی لس کریکټر دی او چې شه دی احمد دی دا سوي دا موږ سره دا سټرنګ دی لس کریکټر دی او چې د احمد دی لس کریکټر ځکه چې دا ټول د کاونټ کوي نو دا وځ 30 ته ختم کړم خبري لوډ کوم او سوچو 15 کریکټر شو دا ډاټا ټایپ سټرنګ دی 15 کریکټر دی پکې او احمد دی نو دا موږ سره 15 کریکټر دی او احمد دی کزراشي مثال د خبرې لاندې همدغه x کې بل ویلیو واچو مثال سال وخت می واچو سیو وکړم خبري لوډ کوم نو موږ ته سوي دا موږ سره انټ دی یعنی انټیجر دی او ویلیو شو دا موږ سره سال وخت کزراشي مثال د بل ویریبل واخلم په هغه کې واچوم چې سال 50 اشاریه 3 سلور سیو وکړم اول د سفری لوډ کما نو موږ ته سوي چې دا موږ سره فلوټ دی 500 سلور موږ سره چې دی فلوټ دی کچې د راشي مثال د خبرې ویریبل واخلم او په دې کې زه مثال د خبرې ټرو سٹور کړم او سیو وکړم راشم سفری لوډ کما نو دا موږ سره بولین شو بول نه مطلب دا موږ سره بولین دی او کله راشم دلته همدغه x والم په دې کې یو بل ویریبل سٹور کوم ویلیو سٹور کوم فالس او زه دا سفری لوډ کوم نو دا موږ ته چې دا هم بولین دی خو دا فالس دی او ګوره کله راشم یو ویریبل واخلم او په دې کې زی 1 سٹور کړم او سیو وکړم راشم سفری لوډ کړم نو موږ ته سوي چې دا موږ سره انټیجر دی صحیح شو نو دا موږ سره انټیجر دی او همدغه 1 کله راواله ما په ډبل کوټس کې والم او سیو وکړم سفری لوډ کړم نو دا موږ ته سوي چې دا موږ سره سټرنګ دی ګوره 1 دی ها تاسو سماوي چې دا موږ سره 1 دی خو چون دا موږ په ډبل کوټس کې نیولای دی نو موږ ته سوي موږ ته وایي چې دا موږ سره انټیجر نه دی دا موږ سره سټرنګ دی او څو کریکټر دی دا موږ سره یو کریکټر دی نو څنګه چې ما تاسو ته وی چې کله هم تاسو یو نمبر په ډبل کوټس کې لیکي سنگل کوټس کې نو هغه نه سټرنګ جوړیږي نو دا موږ سره سټرنګ شو او که زه یو ویریبل واخلم مثال د خبرې او مثال د خبرې اره ولیکم او زه په دې کې ویلیو سٹور کوم مثال احمد شوم سره او لراشم ولیکم کریم شوم سره او لراشم ولیکم جواد شوم سره او سیو وکړم دلته راشم سفری لوډ کوم نو څه موږ ته وې دا موږ سره اره ده دا چې دا اره ده په دې اره کې 3 ویلیوز دي نو ګوره 3 ویلیوز دي کنه 1 2 3 لمړنی چې کوم یو ویلیو د هغه سټرنګ د 15 کریکټر دی نو دا ګوره احمد دی کنه 15 کریکټر دویم چې کوم یو دی هغه هم سټرنګ د 15 کریکټر دی نو کریم هم 15 دی او دریم چې کوم ویلیو د هغه هم سټرنګ د 15 کریکټر دی نو جواد هم 15 کریکټر دی نو دا اره شو او کله راشم x والما او ټولې کوم چې مثال د خبرې نیو او نیو نو ورسته چې ولیکم دیو کلاس ولیکم نو دا په فل حال در راکې نو د ببر یو کلاس جوړ کوم صرف ډاټا ټایپ تاسو لخم دا شیم د مخ کلاسونو کې وکړئ یو کلاس واخله مثال ډیمو په نوم باندې او تراشما کلاس ما ډیفاین کو او دلته د دې ابجیکټ کریټ کما دلته راشم ټول کوم چې موږ سره x نیو او ډیمو ولیکم سیو وکړم او زراشم ټیم چې د x موږ ته شو خیا ډاټا ټایپ سفری لوډ کوم موږ ته چې دا موږ سره ابجیکټ دی دا موږ سره چې دا ابجیکټ دی پس نوم دی پر ډیمو نوم باندې دی نو دا موږ سره ډاټا ټایپس دی په پی ایچ پی کې او دا ټول بل خیر سره مونږه یو وایو او مخکې بل خیر سره زو مونږه دا ځکه وایو چې راتلونکي کې سونه مونږه درسونه وایو دا ټول پر همدغه شانو ولاړ دي چیرته به مونږ سټرنګ اخلو چیرته به مونږ انټیجر اخلو چیرته به مونږ بولین اخلو چیرته به مونږ اره اخلو چیرته به مونږ ابجیکټ اخلو د همدغه شانو له مجموعې سره به مونږ سره کارونه کیږي مونږ به مخکې زو نو نن کلاس کې تاسو دا و پیژندو چې مونږ سره ډاټا ټایپس څه شدي
او د هغه ترڅنګ تاسو دا هم پیژندو چې موږ سره په PHP کې ویریبل څه دی او څنګه لیکلی شو.